تازه خبر له کابل هوایي ډګر څخه اوکرایني الوتکه تښتول شوې ده. د چې الوتکه چا تښتولې ده، تازه جزئیات څه دي په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د دې هیواد یوه الوتکه د کابل د هوایي ډګر څخه د ناپېژندو وسلوالو کسانو له لوري تښتول شوې ده. دغه الوتکه کابل ته راغلې وه تر څو اوکرایني پوځیان او د دې هیواد ځینې اتباع ورسره بعضې افغانان له کابل څخه وباسي، خو د الوتکه ناپېژندو کسانو له کابل تښتول شوې ده. د لومړیو معلوماتو په اساس د الوتکه ایران ته تښتول شوې ده، مګر د ایران د هوایي چلند د ادارې یو ویان دا خبر رد کړی دی او ویلي دي چې د اوکراین هیڅ ډول الوتکه د افغانستان له لوري دې هیواد ته نه ده داخله شوې. دا پیښه تېره اونۍ رامنځته شوې ده، خو د اوکراین له لوري اوس دا خبره رسمي او رسنیزه شوه. لومړی اوازې دا دي چې الوتکه ایران ته تښتول شوې ده، خو ایراني چارواکي بیا د اوازې ردوي. تر دې وړاندې ایران د اوکراین یوه الوتکه رانسکوره کړې وه چې وروسته یې د هغه مسؤلیت هم نه منلی، مګر څه موده وروسته بیا ایران دا ومنله چې الوتکه د دوی له لوري نسکوره شوې ده. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو وروسته ډیری هیوادونه افغانستان ته خپلې الوتکې رالیږي، خپل اتباع او پوځیان د افغانستان څخه وباسي. خو دا لومړی ځل دی چې په دې حالت کې د یوې الوتکې د تښتول کېدو خبر ورکول کېږي. د کابل هوایي ډګر همدا اوس د هر ډول ملکي الوتنو په وړاندې تړل شوی دی. صرف پوځي الوتنې ترسره کېږي چې ډیری یې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي ځواکونو دي. دوی خپل اتباع د سفارت کارکوونکي او ورسره افغانان همکاران باسي. په کابل کې بیا طالبانو د الوتکې د تښتولو په هکله څه نه دي ویلي. بل لوري بیا د هوایي ډګر مسؤلیت د امریکایانو سره دی او هلته د افغان پوځیانو یا طالب ځواکونو کوم اختیار او کنټرول نشته دی. طالبانو تېره ورځ د کابل د هوایي ډګر په اوسني حالت نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د دې حالت مسؤلیت امریکا ته متوجه دی او باید ژر تر ژره د دې حالت ته د پای ټکی کېږدي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.